څه چیرې پخ کړی که نه پیریان دي وچه چای وایي نشته کوڅه وایي څه چل دی چای نشته تا په خاخه رخته کې نو چې بېګا زه دوکان ته تلم نو ویل دی وایي نه چې اوس وایي با که دا خوله دې ماته کړم ورته چا نه ګاونډیانو نه راوړه بانګه ګوره د داریم لوري ورشه ته کوتک ماله راوړه چې دې زه دا ژبه کولاو کړم منډه کړه وای د در لوري دا زمونږ په غمون نالت ته چې دی راوړه په ایماندارۍ چې د دې په ځای خدای یو کجیر ور راکړی دا ورکوه داسې کار وکړه دې کې ځان له زخر راوړه او ویس که ښه دوباره نه که نه چای پوخ که د ګاونډیانو نه به اوس چای او چیني راوړي خو چای به پخېږي نیوام دي خوب راغلی ته که نه وای دا ته لکه پاته ورپسې شرمېدا خو کلی دی او کلي کې خو مونږ تا ته پته نه ده څنګه وخت تېرو دا د چا کور دا زه چېرته راوستم دا د مونږ خپل کور دی که نه وایي د چا کور دی اوس زما په ښه جوړ کور امیر شو دا مې بل وړوکې وردغه کړی ته چې په کوم ور راتلې هغه اړخته دی دا خو مې دې په ټوله پاره لا یو وردغه کړی مې چې بیا پرې راډېران غورځی د دې کوره دا څنګه کور دی څنګه کور دی خو سم کور دی خو ته وردن دا چې ما کور جوړ کړی دا جوړ کړی نه دې بلاکونه ته وګوره دا مخکې داسې وو هغه نه خټونه وو دا دیوالونه تاسو بیا په دوکه راوستم یا خدای وي تا زه بیا په دوکه راوستم ته وګوره کمرې به کې چې که ده وګورې دلته کې به بس غوا به د یو وادمه یو که سم دی که سره ښه زم وخت تېر کړي زه خو د لیونی کمه دا څنګه ځای دی نور زه څه وکړم دا تنور دی دا دله به کې پوخ جوړوم دا روان شوي دی دا مې وره چې کار به تاسو کوئ یا وله بل څوک راوله پوه شوې والله که دله کې دله زه اوبه م تا باندې زه ټک کارم نه کوم راله تا باندې دا دونه تعلیم ماره کارونه لپاره کړی دی خو ښکلی کور دی خو زړه به یې پکې خوشحالي یې زانګوګانې به پکې لو لګوم او بس خپل دغه کوه سټډي به کې خپله کوه یا هغه دې راده سټډي ورته وایي که نه هغه خلک چې خو دلته کې څوک نه کوي هغه ښکلو ښکلو بنګلو کې خلک کوي بنګله به جوړو که نه دا ته څه تا زه بنګله به جوړئ نه سره پټ کړو وو جوړ کړه چې راغلی وي د هغې نه ولې غلا کړې وه مړې خینسپري وه نو هغه څه 50 روپۍ کېږي خو ما 50 روپۍ اخیستې وه هغه خینسپري اغستې وه هغې اخیستې وه خو بس لکه ما ورسره زه وساتلې وم هغه سره که نه په غلا کې به بنګلې جوړوي ای تون نالت شو په تاشه دب ولا ون نه کې تیره پې خوک کا څوکو تماشې ټاکې وځه بهر ته ته به ګاونډیانو که لاړه شي چې اوس یې چای م راوړه او چیني م راوړه چې ته را پیدا کړه وځه بای دا خو غیرې کوي غیرې چا ته کوي ونیسم وځه لکه راته غیرې کوي وټه جومبره داتې وټله لور چا در را پیدا کړه ګرځم نه ما هغه ټاکه مو کړه زما خېټه کې هغه وریجې را باندې خوړلې دي ظالمه تا ته مو ونه ویلي چې لږ چای چیني راوړه دې کور ته ما ته دي ما ته دي څه ټوټه سي ما ته دي راته عجیب کیسه څه دي نو کار روزګار ولې نه کوې ته ولې نه کوې راځئ راځئ ګلونو راځئ راځو به نه هغې خو پټي په پیله ځل صحیح کړل نو ګرځېده راځئ کښېنه راځئ بچیا یا سره بچیا ته چې دا جینۍ دا روانه کړې ده که نه او پېغله جینۍ د ته په کوڅو کې ګرځې نو بوتل د تا کې عقل شته ما ته وې دې پټو ته مې وباسه او ویدې کړل یو چکر رانه بومې تله نو خو ښځه ذات دی ښځه ذات دی قمقل ده نو تا که خو عقل شته شعور در کې شته که نه چې تا راورسېده په کوڅو کې خلکو ته ښې نو تا ته مونږ نه وې چې ای مدارې بیا بچیا. خبرې کوي دا زیو دوه ټیک ټاک مې جوړول بس زړه مې څښا شو دې کچه کور کې ای بچیا نو ته خو په اسلام آباد کې اوسېدلې هغه ښه ښارونه وو دا خو بانډې دي لږ احتیاط کوه تا ته د دې زیاته خلکو پته نه لګي دقه مې ورته وویل هغه عثماني پېژنې او هغه صادق دی کو صادق دی و پېژنم په موټرسایکل را روان و ما ته بلا خبرې مبرې کولې دي ته موږ ګوره زمونږ خو ډېر د عزت وخت تېر کړی دی او ګوره دا قصې قطاري دي دلته کې او که نه بچیا دا وګیا ته کې مخلوق دی په ښځه پسې دغې پرې ګور چې څو پرې پناه شوي نه نو ګوره موږ ډېر د پښتنو او دا یا د عزت وخت تېر کړی دی بچیا ګوره احتیاط کوئ
احتیاط کوئ بله خبره کوله وي کدام نی ورکړي زه مې تاسو لیزه در کومه کینه یا بوتل غریبه ما ته معلومې په کور کې د سرګې درک نه لګي تاسو زه رښتې کوم دا به د خیر سره ډاکټره کېږي د دې پښتنو خدمت به کوي دغه مې ورته وویل که نه دې باندې موږ دونه خواري وکړه موږ دا یو خور راو په موږ ډېره ګرانه ده دا به زموږ کوم ځای خوښ یې هلته بیا ښه دې ورته ویلي دي دغه خوشکې چې زه چې درته یې نه منو پردو ښځو ته ګوري خوشکې یو خیرات د دنه نه پاتې کېږي خو پرېږده په تندر کې خیرات خور خو دی زه څنګه کار وکړم ته زما په دې ځای لاس کېږده دا ډوکی به کې نه نشي راوتی دی باید نه دا ما دې ټیم راوتېدم دا دی کې لږ راوتی زما دی کې ډېر زیات ته راوتی ورته ما کوښې اټړې ما ټوخه خو بله خبره دا ده چې پردو زنانو ته سترګې ټیخې نیولي هلکه پلار ته دې وایي چې ښځه له د خپل افسر وکړي موږ خو شکر دی ډاکټره به شنو بیا به پرې زموږ د ټولو خلکو د دې غریبانانو لین دین برابر وي دوايانې به ورکوي او خو دا صحیح خبره ده دې باندې موږ چې را دونه خرچه ورڅ وکړل دا هم د دغې ورځې لپاره پرې وکړل ای بچیا زموږ هم غریبي وه خو خدای دې دا ښه ساتي ملاله ملاله ډېره قابله جینۍ ده ګورې ښځې چې قابلانې دي هغوی په کوم کوم ځایونو جهازونه چلوي بس څه کې باشه ګاسته بچیا چولې وله مه راوړه خو زه نه خورم زما داسې بده شي چولې الوګانو برګر ورته راوړم ولې نه شي ما له یو زنګر برګر وړه او یو دا لا څه وایي زنګر برګر خو زنګر خو براله په 1500 روپۍ دا زنګر پکې څه شی دی بچیا دا خو زنګر بنګر نه پېژنو اورونو به واله نو بخورا مانده اوس کا کنه کنه چې تا واده به مرچ کې ما مزه ته بدی اوس واده هم دې کوم صحیح دا خلا اورونو برزو تا کما و به وام در صحیح دا ما سره دي وبره مانده اوس کا ها شاو دا ولاړې ما تاسو ګوره یار زه وکما بس مرچکی ما موجوده به وزارت بس ما سره وي او غارون سو بازو ګورم څه به وکړه خاصه دا پرې دی میکرونی روړه ورسه د میکرونی وایو 50 ګورې ما نه په خور نه کېږي په خلا والا ورسه دا خو به ډېره ګرانه شي که نه یاره دا خو والله دا خو پام کوه ګوره د دنیا قرضونه دې دا باندې راړولي چې کوم دوکاندار له ورځمه نو یو سر وایي بوتل څکلی دی او یو سر بوتل څکلی ته د خلکو نه قرضونه ولې کې وړه مې خراب شي بس ایسته ما په یوډه څه چل راځي ګوره ما له جاخې ګوره ونه ګورې چې کوم دوکاندار په ما پسې غږ وکړو نو ښه به نه نوره واو نو چې ما ته 50 روپو میکروني داسې کار به وکړو بچیا تا له بې راوړي د تورسر یې په تا خفه کېږم خو دا بوتل غریب نه دی یو دوکان د پرې نه ښودو د قرضو د لاسه راوړم او کوکاچا وله راوړم زه پرې نه پوهېږم چې څنګه کوئ دواړه خور وروره چې څه وکئ زه هسې هم پکې نه یم بس کرو دیړه که نه دلته به پخې ما نه خو نه کېږي ټماټر بوله پوښ ما ته زه به یې ټماټر کومه مزه کې مرچکې چې پکې واچوي پرېږده ما ټوخه پرېږده داسې کار وکړه ته ورشه هغه جینۍ پسې په قهر اخته ده بایا غیر ټټ هغه یار ولا بیا نه راغلی مړی کا دقه مې وي دغه ټول بالکې ورسره مړ که څه ګیر دي کو ورسره ښځم لرو زم بلاک پتیالم دغه پسې واله سر ته ورته واچو معدې کا د چې ولا راوډم واو ورته ډېر غیرتي رورې دی چې چینی نشته ده په شاړی رور پسې ورپاسېدو یا الله توبه زه خو بیا هم ښه ناڅه غیرتي زر پسې ورشه هیڅ غم مه کوه ګونګی د دا خو نه کوم بېلچه په دې بل دارونه به لوام ها هر څه به له زړم هر څه اوت مې د دې نه لاندې ګیر کې بیا بچئ د دې نه لاندې مې ګیر کې بیا بچئ نورې تا مې پرې مخوا مګورې دا نه دا کوچې دې څنګه راوتې راځه چل شوی لکه دا کوچې بیا راغلی دی دا بېلچه دا بچه بېلچه راږه باندې مخوا مګورې دا ګورې هلته ځو